دا تیره یکشنبه زموږ ستاسو په دې کلي کې یو دردناکه او ډېر سخت چې زغمل یې سخت و یو واقعه راپېښه شوې وه چې تاسو ټولو ته معلومه ده. نعمت الله چې زما زوی دی، شهاب چې د سلام جان زوی دی، الله دې وبخي، د دې وروري دوستي او تعلقات ډېر نږدې وو. دا ټولې قصې درته شوي تاسو اورېدلې دي. شهاب راغی دلته مازدیګر مانځه نه وروسته ترجمې ته، بیا څه خوب یې ویلې، خوب نه بعد د ګوندې دا زما هلک باندې ولاړو، تللی دي کور ته. نو بیا اجره کې ناست دي، شهید ورته ویلي چې هغه تمانچه راوړه چې ویږو، چې راوړې ده کتلې ده، بېرته یې په ځمکه ایښې ده، ډډه یې اچولې ده. ډېر ستړی یم. شهاب ورته ویلي دي نعمت الله وایي ښه دا تمانچه دې وکتله و، زه به یې کور ته ویسم. چې پورته کړې ده په ماشه باندې ګوته یې لګېدلې ده، مرمۍ تېره شوې وه. دا د تقدیر کې لیکل شوي، دا نه بدلېدله. هغه عاجز په شهادت ورسېده. ډېره خطرناکه دردونکې چې د دې زغمل ډېر سخت و ولس ته، په خاصه توګه دواړو فامیلونو ته ډېر سخت و. په الله جل جلاله ولس ته هم همت ورکړه، موږ ته هم همت راکړه، ورثو ته هم همت ورکړه چې په دې کې لوی استقامت یې وکړه، ډېر صبر یې وکړه چې تاریخ په دې ګواه دی. یعنې ټول درې نور سره یې نیکي وکړله. دا په تاریخ کې لیکل کېږي. مشران راغلي دعا ته د سلطان او د مختلفو قریو، ما ته ویلې مولوي صاحب د سلام جان د کورنۍ، د معروف کاکا او د شاولي کاکا کورونو، د دې کورنیو دا نیکي یوازې تا سره یا د عملي ولس سره نه دی کړی، ټول درې نور سره دا نیکي کړې ده. ځکه دې موضوع سره په درې نور کې د نارینهو ښځینهو احساسات پارېدلي وو، خفګان زیات شوی و، ډېر زیات خفه و. خو دې سلام جان دې داسې صبر او استقامت نه کار واخیسته چې په دې باندې تاریخ ګواه دی. او حاجي صاحب محمد حلیم هم راغلی او هغوی مننه وکړه او ویې ویلې چې ټول درې نور سره یې نیکي کړې ده، دا موږ نشو هېرولی. نو رښتیا هم چې دوی داسې صبر کړی چې هغه ذهن ته نه راځي. موږ ته یې تسلي راکړې ده، ما ته یې تسلي راکړې، هلک ته یې تسلي ورکړې، ستا ورورو خیر دی، صبر کوه، د هغه په ځای موږ ستا ورونه یو. خو دا چون مصیبت لوی دی، هغه هلک په هغه کې دی، خفګان کې دی. نو الله دې هغه شهید شهادت قبول کړي. یعنې دومره نیکي کړي چې تاسو ته معلومه ده. بیا په دویم قدم کې ولس چې څومره احساسات وکړل په هغه ورځ باندې چې ولسوالۍ ته زه بیول کېدلم، د ولس ځوانانو، سپین ږیرو، نارینهو، ښځینهو، ټولو نه مننه. الله دې تاسو همیشه لپاره درانه لري. ستاسو د احساساتو نه یوه نړۍ مننه. تاسو چې زموږ دې کورنۍ سره نیکي کوئ، دا اوله نیکي نه ده. زما والد صاحب په شګه کې بندي شو، چاکوس که همدغه ولسو ورغی، قریب و چې د ولس خلکو اقدام کړی وی، په کسانو باندې ویشتلی وی. زما والد صاحب ورته پاسېدلی دی، خدای لحاظ وکړي، پوښتنه به کوي، ما پرېږدي. دې لپاره چې ولس مشکلاتو سره مخ نه شي. بیا هماغه و چې والد صاحب د ولس په همکارۍ باندې د هغه چا چې نیولی و اشتباه وی هر څنګه چې و، هغه بیا والد صاحب خلاص و. همدغه ولس و، بعضې پکې ژوندي دي او بعضې وفات شوي، الله دې ورته مغفرت نصیب کړي. ستاسو دا صمیمیت، وروري او دوستی، ما سره مینه او محبت، دا د دې شکریه ادا کول دا زمونږ په وس کې نه دي. الله جل جلاله دې د دې عوضونه تاسو ته په دنیا او آخرت کې درکړي. ډېر خلک راغلل، ما یو میاشت روجې نظر ایښی که دا مسله خلاصه شي. سیاست یې کور ته راغلي، مور ته یې ویلي ما
ختم نظر ایښی، ما پیسې نظر ایښي دي، ما یو میاشت روژه نظر ایښې ده. حتی چې درې نور د مختلفو ساحونه داسې خلک راغلي دي په ژړا. خدا د الله فیصلې وي، مقدرات وي، دا زموږ ستاسو په واک کې نه دي. که نه زموږ کورنۍ چې ده مولوي صاحب چې و تاسو ته معلومه وه، هغوی غوښتل چې زما دا ولس ټینډکه مو نه خوري، ناخوب هم نه شي. حتی چې زمونږ دا کورنۍ چې دی چېرته سلا وګوري په احساساتو کې راځي، سلا جب کې کېده، مه وباسه سلا، مه استعمالوه، سلا مه ګرځوه. خدا چې د الله امتحان دی. حتی زه زخمی شوی یم، لګېدلی یم، په جنګونو کې خوږ شوی یم چې دا مشکل زیات نشي. خدا چې د الله مقدرات دي زمونږ په اختیار کې نه دي. دغه شی کور کې پېښ شوی، تاسو ټولو نه مننه، ستاسو د احساساتو نه مننه. الله جل جلاله دې د دې وزونه بعضې ځوانانو ډېر زیات احساسات کړي دي، خو الله دې تاسو ټولو ته تاسو اجرونه درکړي. خو بیا هم دا یوه خبره درته کوم، وخت په وخت فرق کوي. نو بیا که چېرته خدای ناخواسته داسې مسله پېښېدله چې دولت راته یو څوک مثلا چېرته جرم شوی و، دولت به خامخا راځي، دا زموږ ستاسو دولت دی، دا زموږ ستاسو کور دی، زیاتې نه کوي. چې چا جرم کړی هغه به ورځي خپل جواب به وایي. آینده لپاره داسې یو ناڅاپه وتل خدای ناخواسته مشکل سره موږ تاسې مخ نه کړي. خدای ناخواسته دا انقلابي شرایط دي، که یو ناڅاپه یو ډز پکې وشي، که یو ځوان پکې شهید شي، نو بیا به ګنډل یې ډېر سخت وي. نو د ولس او د دولت په مابین کې واټن هم راځي. نو دې لپاره چې آینده داسې تکرار نشي، له خیره هر شی په مشوره باندې په موږ او تاسو باندې څوک زیاتې نشي کولی. په تیر نظام کې زیاتې نه دی کړی، اوس هم نشي کولی. او اوس خو اسلامي امارت دی، دوی د شریعت په چوکاټ کې به موږ او تاسو سره حسابي کوي. انشاءالله څوک زیاتې نشي کولی. آینده لپاره به د صبر او د تحمل څخه کار اخلو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته مغفرت نصیب کړي. او باقي څومره کسانو چې په دې برخه کې همکاري کړې دو طرفه، الله دې ټولو ته عوضونه او اجرونه ورکړي. لنډه به درته خلاص کړم چې موږ سره عوض نشته. الله جل جلاله د دې عوضونه نارینه او ښځینه ته په دنیا او آخرت کې الله تعالی دوی ته ورکړي.